هم ښه راغلاست د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو. سلامونه په دې هیله چې ټول رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ یاست. ګرانو نن به درته د اور او مینه ناول 10مه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې تورن جنرال شمشاد ته وویل چې ورور بریالی په یو ماین چاودنه کې وژل شوی دی. شمشاد له تورن سره اړیکه پرې کړه، په مخ یې د اوښکو باران جوړ شو او خپل مشر ورور ننګیالی خبر کړ چې بریالی په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. کور ته روان شو، بیا زنګ ورته راغی. په لړزېدلو ګوتو یې بیا تلیفون اوکی کړ. ویې لیدل چې بیا تورن خبرې کوي. هغه ورته وویل هلکه دوی ټول سوځېدلي دي، هېڅ پېژندل کېږي نه. موږ د دوی جنازې کابل ته دروړو او سبا به یې بغلان او تخار ته درولیږو، ځکه وژل شوي 4 واړه سرتېري مو د بغلان او تخار دي. تاسو مه راځئ. شمشاد په زور زور ژړل او په منډه خپل کور په لورې روان و. د کور دروازې ته راورسېده. سترګې یې په نومیالي او ننګیالي ولګېدې چې د هغوی له سترګو هم اوښکې روانې دي، خو په زوره زوره نه ژاړي. نومیالي شمشاد په غېږ کې کلک ونیوه. دواړو سلګۍ وهلې، همدلته یې له ژړا زړونه تش کړل. ننګیالي دواړو ته ډاډګیرنه ورکوله. څو شېبې تېرې شوې. ننګیالي شمشاد او نومیالي ته وویل شپه را روانه ده، خدای راوستې ورځ ده، کور کې هیڅوک مه خبروئ، راځئ چې جانباز اکا او د کلي ملک فتح خان خبر کړو. د 3 واړو له سترګو اوښکې روانې وې او جانباز دروازې ته ورغلل. جانباز اودس کړی و او لمانځه ته روان و. ویې لیدل چې شمشاد، نومیالی او ننګیالی ژاړي. پوښتنه یې وکړه هلکانو څه شوي دي؟ ننګیالي خپلې اوښکې پاکې کړې او ورته یې وویل اکا د بریالي ورور په موټر ماین چاودنه کړې او وژل شوی دی. جنازه یې آن هلمند کې ده. قومندان یې څو شېبې مخکې شمشاد ته زنګ وهلی و. هی کړل. خپله ملا یې کلکه ونیوه. له سترګو یې اوښکې راغلې او ویې ویل اوس باید څه وکړو او چېرته لاړ شو ننګیاليه زویه؟ ساړه ساړه اسویلي یې وویستل. ننګیالي هم ورو ورو 2-3 کوکې له خولې وویستې او بیا یې وویل جانباز اکا، د ملک فتح خان کور ته به ورشو چې جومات ته لاړ نه شي. جانباز نومیالي او شمشاد ته ډاډګیرنه ورکوله. بیا یې د شمشاد له غاړې لاس تاو کړ او د فتح خان تر کوره یې
د هغې سر په لاس کش کړ او ویل شمشاده زویه مه ژړه، دا د تقدیر فیصلې دي، مرګ حاتمي دی. نومیالی د فتح خان دروازه ژر ژر وټکوله. په حویلۍ کې فتح خان وټوخېده او بیا یې په لوړ غږ وویل کوم یو یې دغه دی درغلم. تر څو چې فتح خان له دروازې راوته، ننګیالي دروازه په زوره وټکوله. فتح خان خپل بوټونه هم سم په خو نه کړل. لونګۍ په لاس کې راواخیسته او په بیړه بیرون راووته. ویې لیدل چې نومیالی، ننګیالی او شمشاد ژاړي، خو جانباز حیران ولاړ دی، هیڅ نه وایي. فتح خان وویل څنګه چل دی، څه خبر ده هلکانو، ولې ژاړئ؟ هغه خبر نه و چې د شمشاد دوی په کورنۍ باندې یوه بله د ماتم ورځ راغلې ده. ننګیالي خپلې اوښکې پاکې کړې، زړه یې غټ کړ. بیا یې وویل خان کاکا، د بریالي لالا دوی موټر هلمند کې په مین ور برابر شوی دی. تر څو چې خبره خلاصوله، فتح خان پوښتنه وکړه چې وضعیت یې اوس څنګه دی. نومیالي په ژړا وویل لالا مې له څو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی، هغه ژوندی نه دی. شمشاد ته قومندان زنګ وهلی و چې جنازه یې نن شپه کابل او سبا بیا بغلان ته درلیږو. فتح خان حیران ودرېده. پرته له جانباز یې ټولو ته ډاډګیرنه ورکړه. خپل کشر زوی عابد ته یې غږ کړ چې د میلمستون دروازه خلاصه کړه. فتح خان وویل راځئ کور کې کښېنئ، اوس هغه ته د الله جنتونه ور نصیب کړي. ملالۍ ورېندار مه خبروئ، سبا به یې خبر کړو. میلمستون ته ننوتل. ننګیالی، توریالی او شمشاد درې واړه غونج کېناستل. ژړل یې خو له خولو یې غږونه نه وتل. اوښکې له سترګو د سیلاب په شان روانې وې. جانباز د نسوارو قوطۍ راوویسته، یوه کپه شنه نسوار یې خولې ته واچول او بیا یې رډ رډ شمشاد، نومیالي او ننګیالي ته وکتل. رنګ یې زیړ تښتېدلی و، ځکه د شمشاد دوی په خپلوانو کې مشر سړی همدا جانباز و چې په غم او ښادۍ کې به یې نورو ته امر کاوه او هیڅوک نه و چې د ده له خبرې دې سره غړونه وکړي. فتح خان خپل سر په زنګون ایښی و. تر یوې شېبې سوچ وروسته یې په جانباز سترګې وګنډلې. هغه ته یې وویل جانبازه، دا خو هلکان دي، راځه په دې سوچ وکړو چې سبا جنازه چیرته وکړو. جانباز خپل نسوار له ژبې لاندې کړل. د جانباز په ځواب کې وویل خو کلي ته به جنازه راوړو که نه، ولې څه ستونزه ده؟ فتح خان لومړی چوپ او بیا یې وویل ته خو مشر سړی یې، سر دې په هر څه خلاصیږي. د حکومت د مخالفینو قانون خو دلته دا دی چې د حکومت په ننګه د مړ سړي جنازه په کلي کې نه پرېږدي.
په کوټه کې ناستو ټولو په ځیر ځیر ملک فتح خان ته وکتل. جانباز وویل هو داسې ده، ښار کې هم زموږ د خپلوانو کورونه نشته، اوس به څه وکړو؟ فتح خان سر وخوځاوه چې دی هم همدې خبرې ته په سوچ کې دی. ننګیالي نومیالي ته وکتل خو له خولې یې غږ ونه ویسته. نومیالي له جیبه تلیفون راوویسته. فتح خان او جانباز ته یې وویل زما د خسر سرګند خان کور په ښار کې دی، هغه سره به خبرې وکړم، که ستونزه یې نه درلوده هلته به جنازه ویسو او تر درېیمې ورځې پورې به ښار کې واوسو. د جانباز له سترګو اوښکې روانې شوې او ویې ویل اخ خدایه څه وخته دې راوستم چې هم مړ زه یم او هم پړ. بیا یې نومیالي ته وکتل، هغه په لاس کې تلیفون نیولی و، له سترګو یې د اوښکو سیلاب روان و او ویې ویل ته بچیه سرګند خان ته زنګ ووهه، تلیفون ما ته راکړه، زه به ورسره خبرې وکړم. نومیالي د خپل خسر سرګند خان تلیفون ته زنګ ووهه. ژر یې تلیفون جانباز ته ورکړ. مخکې تر دې چې سرګند خان تلیفون اوکې کړي، جانباز د قالینې له څنډې لاندې نسوار توف کړه. بیا یې تلیفون غوږ ته نږدې کړ. سرګند خان وویل نومیالیه سلامونه، ستړی مه شې، څنګه یې؟ جانباز سلام او ستړی مه شې پرېښوده. په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې روانې وې وویل سرګنده زه یم جانباز. هغه وویل جانباز اکا ته ښه یې، کراري ده؟ جانباز سوړ اسویلی وویسته او بیا یې وویل کراري نشته، د غم له پاسه غم دی. خبره دا ده چې بریالی هلمند کې وژل شوی دی. جنازه یې دلته کلي کې د حکومت مخالفین نه پرېږدي. موږ د ملک فتح خان په کور کې راټول یو. غوښتل مو چې سبا جنازه ستا کور ته دروړو او له هغه ځایه دفن کړو. ستا نظر څه دی؟ سرګند خان اوف کړل. په ژړغوني آواز یې وویل جانبازه رښتیا وایې؟ هغه بیرته ځواب ورکړ، ویل یې ته څنګه سړی یې، دا وخت د ټوکو دی؟ موږ له غمه مړه شولو او ته فکر کوې چې دوی راته درواغ وایي. سرګند خان وویل هیڅ ستونزه نشته، زما کور ستاسې خپل کور دی. زه به نن شپه ټول چمتوالی ونیسم، سبا جنازه همدلته راوړئ. د سولې ورور عابد خان له میلمستون ووت. کور کې مور او سولې ته وویل ډېر بد کار شوی دی، ټول میلمستون کې ژاړي. هغوی ترې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. عابد خان وویل څه به وشي، نن هلمند کې د بریالي دوی په ټانک ماین چاودنه کړې. هغه یې له څو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. ورونه یې ټول له جانباز سره راغلي او په میلمستون کې ناست دي او ژاړي. لا یې مور نه ده خبره او بیا یې وویل
بل غم دا دی چې جنازه یې هم په کلي کې د حکومت مخالفه وسلوال نه پرېږدي. اوس هغوی او پلار مې په دې سوچ کوي چې ښار کې جنازه د چا کور ته ویسي او له هغه ځای یې دفن کړي. د سولې مور غوټۍ اوف کړل او وی ویل: ای بدبختې ملالۍ، د غم له پاسه غمونه در باندې راځي. خدای غمونو ته پیدا کړي. سولې ته یې وکتل او وی ویل: 2 کلونو کې دا 3م زوی دی چې ځواني مرګ کېږي. نورې له سترګو اوښکې راغلې. سوله حیرانه ودرېده، هېڅ یې ونه ویل. له سترګو یې 2-3 څاڅکي اوښکې راغلې. له خپل ورور یې پټې پاکې کړې. ورور یې عابد خان ته یې وویل: د بریالي ټول ورونه اوس زموږ په میلمستون کې دي. هغه وویل: هو، شمشاد، نومیالی او ننګیالی همدلته دي. سترګې یې له ژړا ډکې دي. ستونی یې سلګو ونیو او وی ویل: نور خیر، خو په شمشاد مې ډېر زړه بدېږي چې میلمستون ته راننوتی نو له سترګو یې اوښکې روانې دي. ملالۍ څو واره د کور له دروازې بیرون راووته. په سړک کې ښکته او پورته وکتل. اندېښنه یې شوه چې زامن یې ولې نن په وخت کور ته نه دي راغلي. انګورګانو نه یې پوښتنه وکړه چې هلکان به چېرته تللي وي. هغوی ورته وویل: موږ نه یو خبرې. شمشاد غرمه او نور دواړه مازدیګر له کوره وتلي دي. فتح خان له جانباز سره سوچونه وکړل. بیا یې ننګیالي ته وویل: هلکه، ته دې کور ته لاړ شه. په کور کې هېڅوک خبر نه کړي چې بریالی وژل شوی دی. نومیالی او شمشاد به همدلته پاتې شي، ځکه که دوی لاړ شي مور دې پوهېږي نو ټوله شپه به له ډېرو چیغو چیغو مړه شي. جانباز په خپل ځای کې وویل: هلکه ننګیاليه، ملک رښتیا وایي. مور ته دې ووایه چې نومیالی او شمشاد د جانباز په کور کې دي. هلته میلمانه راغلي او جانباز دوی هم راپرې نه ښودل چې کور ته راشي. ټوله شپه نومیالی او شمشاد د ملک په کور کې وژړل او ننګیالي بیا په چوپه خوله ټوله شپه په کور کې ژړا وکړه. خو په کوټه کې ورسره میرمن هم پوه نه شوه چې بریالی وژل شوی او دی ورپسې ژاړي. سهار وختي ننګیالي خپله میرمن خبره کړه چې ورور یې بریالی وژل شوی دی او جسد یې د نومیالي د خسر سرګند خان کور ته راوړي. هغه خپلې اوښکې پاکې کړې. له ځانه سره یې سوچ وکړ چې ملالۍ او د کورنۍ نور غړي به یې څنګه د سرګند خان تر کوره بوځي. ننګیالي د غم سربیره په سوچونو کې ډوب و چې جانباز دروازه وټکوله. ننګیالی په دربهاره بیرون ورووت او وی ویل: اکا، جنازه خو د سرګند خان کور ته راوړو نو عادي به څنګه خبر کړو. جانباز وویل: سرګند خان ته وایم چې ستا مور ته زنګ ووهي او د میلمستیا په پلمه یې
خپل کور ته وغواړي. جانباز خپلې عینکې په سترګو کړې. د ګوتو په زور یې د خپل تلیفون بټنې کېکاږلې او ننګیالي ته یې وویل: هلکه دغه شمېره ته وګوره چې د چا ده. ننګیالي وویل: اکا دا د سرګند خان شمېره ده. جانباز ژر د سرګند خان شمېرې ته زنګ وواهه او ورته یې وویل: سرګنده ملالۍ مه خبروه، ته ورته زنګ ووهه چې 9 بجې یې ورته مېلمستیا کړې. په همدې پلمه یې کور ته در وغواړه. هغه غلی شو او ویې ویل: ولې اکا ملالۍ نه ده خبره چې بریالی مړ شوی دی؟ جانباز وویل: نه. سرګند خان جانباز ته ځواب ورکړ چې ملالۍ به په کومه پلمه خپل کور ته وغواړي. سرګند خان د ننګیالي تلیفون ته زنګ وواهه. د غټو او وړو پوښتنه یې وکړه. بیا یې وویل: ښېښې ته تلیفون ورکړه. ننګیالي ژر تلیفون ملالۍ ته ورکړ. د ملالۍ ملا چې ډېرو غمونو یو څه ورکوپه کړې وه، سترګې هم د پخوا په څېر هر څه سم نه لیدل. سرګند خان سره یې ستړې مشي وکړه او ورته یې وویل: ښېښه د لمر له کومې خوا راختلی چې زه دې یاده کړم او زنګ دې راته وواهه. هغه غلی شو. بیا یې ملالۍ ته وویل: زورورې ته خو له انګورګانو ښې تالې لرې. لیما 2 ورځې راپسې شلوه. بیخي یې په تنګ کړی وم چې ملالۍ مور راوغواړه. نو دا دی نن مې درته زنګ وواهه او بیا یې وویل: مېلمستیا مې درته کړې، همدا اوس را روانه شه. ننګیالۍ هم له ځانه سره راوله چې بیا وروسته لمر تودېږي. ملالۍ چې د خپل نازولي زوی بریالي له وژل کېدو بې خبره وه، کټ کټ وخندل او بیا یې سرګند خان ته وویل: ګوره لیمې جانې ته به نومیالی وریاد شوی وي. هسې به یې تا ته ویلي وي چې ملالۍ ادې مې یادېږي او کور ته یې راوغواړه. سرګند خان دومره په غم کې ډوب و چې د تمثیل لپاره هم شونډې سره خلاصې نه کړې څو خندا وکړي. ملالۍ ته یې وویل: د هغه غم مه کوه، تا او ننګیالۍ راشئ چې وروسته بیا تودوخه زیاتېږي. شمشاد او نومیالی به ستا له لمسیانو او انګورګانو سره وروسته راشي. ملالۍ وویل: سمه ده. سرګند خان سره یې مخه وکړه. ننګیالي ژر ځان تیار کړ او له ملالۍ سره د سرګند خان د کور په لور روان شول. په لاره کې څو ځله ملالۍ له ننګیالي پوښتنه وکړه چې ولې خفه ښکاري، خو ننګیالي هېڅ نه ویل. د ملالۍ په زړه کې اندېښنه پیدا شوه. بریالی خوار یې لا په یاد هم نه و چې په هغه به څه شوي وي. نومیالی له فتح خان جانباز او د کلي له یو شمېر سپین ږیرو سره لاړل. کلي کې له څو تنو پرته هېڅوک خبر نه ول چې بریالی وژل شوی او جنازه یې په ښار کې کوي.
شمشاد کور ته راغی. کوټې ته ننوت، په لوړ غږ یې چغې پیل کړې. پوره 1 ساعت یې وژړل. د زریالي، توریالي او بریالي او ننګیالي میرمنې او ماشومان یې هم خبر کړ چې بریالی وژل شوی دی. د بریالي میرمنې هوسۍ تر شمشاد ډېرې چغې وهلې. د خپل سر ویښتان یې شکول، ځان یې له ډاګې ډاګې واهه. دومره هوسۍ او شمشاد وژړل چې ان غږونه یې کېناستل. نور به یې چې ژړل، له خولې به یې غږ هم نه واته. په کور کې ټولو ژړل. د ماشومانو چغې ټول کلی په سر اخیستی و. د ګاونډیو ښځې راغلې او ویې ویل څه شوي دي. هوسۍ وویل خاورې مې په سر شوي، بریالی مړ دی. هر څوک به چې خبرېدل په خپله خوله به یې لاس کېښوده او ژړا به یې پیل کوله. کوڅه کې د موټر غږ شو. شمشاد همداسې په ژړا ورغی. ویې لیدل چې کلیوال یې ریحان ولاړ دی. مخکې تر دې چې شمشاد خبرې وکړې، ریحان په ژړا ورته وویل چې فتح خان رالېږلی او ټول راځئ چې د سرګند خان کور ته ځو. 2 بجو ته جنازه را رسیږي. شمشاد په منډه کور ته راغی. ورېندارګان یې او ورېرونه یې په موټر کې کېنول. ټولو چغې وهلې. د کوټې او حویلۍ دروازې همداسې په مخ خلاصې پرېښودې. د ګاونډیانو ښځې راغلې او د دوی دروازې یې بندې کړې. په موټر کې ناستو ټولو ژړل. شمشاد ژړل خو غږ یې نه وته. له روان موټره دومره د چغو غږونه جګېدل چې فکر به دې کاوه د نړۍ غمیز شور ټول همدا دی. د سرګند خان کور ته ورسېدل. دا وخت 9 بجې شوې. ملالۍ لا هم نه وه خبره چې زوی یې مړ دی. یو ناڅاپه په ټوله کورنۍ په ژړا د سرګند په کور ورننوته. ملالۍ رامنډې کړې چې څه شوي دي. ټولو ژړل. هیچا خپله ژړا دومره نه شوی کنټرول کولی چې ملالۍ خبر کړي چې زوی بریالی په هلمند کې وژل شوی. سرګند خان رامنډه کړه. ملالۍ یې له لاسه ونیوله او ویې ویل ښیښې هېڅ خبره نه ده. د بریالي په پښه یوه مرمۍ لګېدلې او برسېران ټپي دی. اندېښنه او ژړا مه کوئ. بیا یې ټولو ته اشاره وکړه چې ژاړې دې نه. لیما راغله. خپله خواښې ملالۍ یې له لاسه ونیوله او ویې ویل ادې مه ژاړه، هېڅ خبره نه ده، په بریالي څه نه دي شوي. د ملالۍ له سترګو اوښکې روانې وې. هسې یې غمو ملا ورماته کړې وه او ویې ویل لیمې لورې لکه چې خاورې مې په سر شوې. زه طالع نه لرم لکه چې بریال زوی مې له لاسه ورکړ. بیا لږ په لوړ غږ یې چیغه کړه اوف یې کړل. لیمې ټیکری په سر ور واچوه او کوټې ته یې بوتله.
هغې ته یې وویل ادې بریالی د پل خمري په ملکي روغتون کې دی، له خیره 11 بجو ته یې را رسوي. د سرګند خان کورنۍ د ملالۍ انګورګانې او لمسیان په میلمستون کې کېناستل. میلمستون د کور له کوټو یو څه لرې و، د چیغو غږونه ترې نه راتلل. هلته نورو کم، خو هوسۍ او شمشاد بیخي ډېر ژړل. په مخ یې اوښکې د سیلاب په څېر روانې وې. شمشاد په خپل تلیفون کې د بریالي عکس راووستی و. هغه ته یې کتل او په لوړ غږ یې چیغې وهلې. تر 12 بجو یې چیغې ووهلې. ډېره سخته ورځ وه. شمشاد په کمه موده کې د خپل دریم ورور د مړینې اورېدلی ول. د بریالي جسد یې لا نه و را رسولی، خو په ژړا یې کورنۍ ځانونه ستړي کړل. یوازې مور یې د لیمې خبره منلې وه چې بریالی ټپي دی، ځکه خو د هغې له سترګو اوښکې نه تلې. 2 بجې د سرګند خان دروازې سره 8-9 موټر ودرېدل. په منځ کې امبولانس و چې د بریالي مړی پکې بار و. دا وخت په ډېرو جوماتونو کې ننګیالي او جانباز اعلانونه کړي وو چې جنازه 4 بجې کوي. شمشاد بیرون ووته. خپل کلیوال یې ولیدل. حیران ټول ولاړ وو. دومره حیران چې لکه پوزې نیول شوی وای. د ځینو ساه لا وته. کلیوال له امبولانسه چارپیر ولاړ وو. د سرګند خان کلیوالو هم رټ کتل، نه پوهېدل چې جنازه د چا ده. یوه الله بله پوښتنه کوله چې څه خبره شوې ده، څوک مړه دي او دا جنازه د چا ده. تابوت له موټره جانباز، فتح خان، ننګیالي او نومیالي راکوز کړ. شمشاد هم د تابوت یوه څنډه ونیوله، خو زور یې ټول ژړا اوبه کړی و. نږدې خپلوانو او کلیوالو یې رټ کتل، اوښکې یې تویولې، خو تابوت یې له موټره نه راښکته کاوه. هسې نه و چې هغوی د بریالي په مړینه خواشیني نه وو، خو ډار یې له دې و چې که څوک یې دلته د تابوت په راښکته کولو کې عکس واخلي او د حکومت مخالفینو ته یې ویسي، بیا به یې کلي کې ګزاره سخته شي. لاس تر زنې ولاړ و. ځینو خوان ژړا هم پټه کوله. د بریالي ملګري د دیوالونو سیوري ته ناست و. سرونه یې په زنګون ایښي و. له سترګو یې بې اختیاره اوښکې روانې وې. ډېره سخته او خواشینونکې شیبه وه. د سرګند خان ګاونډیانو رامنډه کړه. تابوت یې ونیوه. شمشاد حیران ودرېده. ویې لیدل چې د بریالي په تابوت د هېواد 3 رنګه ملي بیرغ پروت دی. پرې ور ټیټ شو. لومړی بیرغ ښکل او بیا یې د تابوت له ښیښې د بریالي مخ ولیده چې د باروتو په اور تک تور شوی و. خپله ملا یې ونیوه او پر مخ یې ځان د بریالي په مړي وارخطا کړ. چیغې کړې او وا بریالی وروره نارې کړې. فتح خان راغی. شمشاد یې غېږ کې
پورته کړ. نورو ته یې وویل هله جنازه دننه یوسئ. وخت کم دی، 4 بجو ته مو د جنازې اعلانونه کړي دي. جنازه یې دننه کور ته یوړه. له مخامخ کوټې د ملالۍ سترګې په تابوت ولګېدې. چیغې کړې، د تابوت خواته یې رامنډه کړه. تابوت ته راونه رسېده، برنډه کې وغورځېده او بېهوشه شوه. ټول د بریالي په مړي راټول شول. د ټولو چیغې 2-3 کلي خبرول. د سرګند خان مېرمنې شیبې او لور یې لیمې ژر د بورې شربت جوړ کړ. د ملالۍ په خوله کې ور وڅڅاوه. جانباز سرګند خان او ننګیالي ته جنازه پرېښوده او د ملالۍ خواته راغلل. ننګیالي ژړل، هېڅ یې نه ویل. جانباز وویل ورېندارې، که وضعیت یې ښه نه وي چې ډاکټر ته یې بوځو. خو شیبې وویل نه، شربت مو خوله کې ور وڅڅاوه، ښایي ژر په هوش راشي. ننګیالی بېرته د بریالي د مړي خواته ورغی. ملا یې په دواړو لاسو ونیوه. مشر ورور یې ترې ابدي بېل شوی و، نو ځکه ورته ډېره سخته وه. ژړل یې خو غږ یې نه وته. په دسمال باندې خپلې اوښکې پاکې کړې. شمشاد د بریالي سر ته او د بریالي مېرمن هوسۍ پښو ته ناسته وه. دواړو د زړه په زور ژړلې، ځکه نه یې سهار او نه یې غرمه ډوډۍ خوړلې وه. نومیالی حیران د تابوت په څنګ کې ناست او ورو ورو ژړل. شمشاد ځان له ډاګې ډاګې واهه. د نومیالي کوژدنه لیمه ورته راغله. هغه یې له لاسه ونیوه او لرې یې بوته. هغې ډاډګیرنه ورکوله. د لیمې مور په لوړ غږ جانباز ته نارې کړې، جانباز اکا او جانباز اکا، تشویش مه کوه، ملالۍ په هوش راغله. لیمې د دې غږ په اورېدو سره شمشاد د برنډې په یوه څنډه کې کېناوه. ژر د خپلې خوښې ملالۍ خواته راغله. هغه یې له لاسه ونیوه او د بریالي د تابوت سره ته یې بوتله. د ملالۍ په سترګو توره شپه وه. د غره په څېر زوی یې مړ و. څو شېبې یې وژړل، بیا یې د تابوت د مخې تخته لرې کړه. خپل ښي لاس یې د بریالي په مخ تېر کړ. د هغه مخ د باروتو اور سوځولی و. تر څو چې د بریالي څېرې ته کتل او د هغه په مخ یې لاس واهه، ژړا یې نوره هم زیاتېده. کوژده کړې انګورې لیمه راغله. ملالۍ د هغې له غاړې لاس تاو کړ. په حویلۍ کې ناستو ښځو ته وکتل. ویې لیدل چې د سرګند خان د ګاونډ او د خپل کلي ټولې سپین سرې او خپلوان یې راغلي. خفه دي، هېڅ نه وایي. هره سپین سرې ښځه په خپل ځای کې ناسته ده او اوښکې تویوي. خپل خپلوان او نورې زړې ښځې د ملالۍ خواته راغلې او بیا یې ملالۍ ته ډاډګیرنه ورکوله. ځینو سپین سرو ښځو خو ویل ملالۍ خورې مه ژاړه، د ټولو همدا لار ده.
ځینو ویل الله درکړی و بیرته یې درنه واخیسته، او ځینو بیا ویل د قسمت هرې فیصلې ته باید په ورین تندي غاړه کیږدو. له مرګه تېښته نشته. د لیمې مور شیبې وویل ملالۍ الله دې د زړه صبر در نصیب کړي، ډېره سخته ده. دا د دریم ځوان زوی دی چې په مرمیو سوری سوری درته راوړي. بیا یې اوف کړل او ویې ویل الله ته خپله ښه پوهېږي. لیمې خپل لیور شمشاد او د کلي سپین سرو ښځو ملالۍ ته ډاډګیرنه ورکوله. هوسۍ بیا له ډېره غمه ځان له ډاګې ډاګې په ځمکه ویسته، د خپل سر ویښتان یې شکول او ساړه ساړه سویلي یې ویستل. د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، د اور او مینه ناول 10مه برخه همدومره وه. تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.